دویمه رایه دا د طالبانو دویمه رایه دا ده چې دغه رسم الخط قرآن دا له دغه رسم الخط نه قرآن په بل رسم الخط باندې لیکل جایز ده. دا توقیف د شارع نه ده، دا اسې اجتهاد د صحابو د جواز لري. دا د علام ابن خلدون رایه ده، عبدالرحمن ابن خلدون. دا په اسلامي امت کې د علوم اجتماعیاتو طالبانو مؤسس تیر سوی ده، خو اسلامي امت کې د کتاب سره لوی ظلم دا سوی ده چې دغه کتاب تر اوسه چا راونه سپړه، نه په مدرسو کې رواج که نه درسن. انشاءالله الله پاک به طالبانو د دې کتاب رواجونکی د موږ په دې خطه کې ما حسابوي، ځکه تا سره مې وعده کړې چې ابن خلدون مقدمې څه درسونه به م درته وایم. بیخي ډېر لوی سړی طالبانو تېر سوی او ډېرې نادرې په کتاب کې دي علوم. دا کتاب د علوم اجتماعیاتو کتاب د دې علم نه طالبانو مولیان بیخي خبر هم نه دي. الله دې دوی په حال رحم وکړي، ولې دوی میبزي شریف نه ځان نه خبروي. نو دا طالبانو دویمه رایه سوه چې د ابن خلدون رایه ده، عبدالرحمن ابن خلدون. او دریمه رایه طالبانو بیخي ډېره نادره ده، دا د علامه عز الدین ابن عبدالسلام شافعي رایه ده. ډېر ښه ملا تېر سوی طالبانو، عز الدین ابن عبدالسلام شافعي. دی وایي رسم خط په هره زمانه کې چې خلک په کم خط پوهېدل قرآن واجب ده چې په همغه خط ورته ولیکې. دا اوس طالبانو دنیا کې څومره ډېره دنیا پرته ده، تاسې داسې فکر مه کوئ چې هر څوک به په همغه یوه خط باندې پوهي. د چا یو رقم ته خط ته، د چا بل رقم ته خط ته، د چا بل رقم ته هغه د خط عنوان ده او هغه لهجه او ترتیب یې ده. دی وایي عز الدین ابن عبدالسلام وایي هره زمانه کې په هر وطن کې چې خلک په کم خط پوهېدل اسانه ورته، قرآن په همغه خط باندې دوی ته لیکل واجب دي چې پې پوه سي. قرآن نازل کړی الله دې همدې دپاره ده چې خلک بې باندې پوه سي. نو دا ضرور نه ده چې په یو رسم الخط باندې د قرآن لیکل کېږي ابتدا نه تر قیامته پورې، نه نه، هره زمانه کې واجب ده. دا د عز الدین ابن عبدالسلام الشافعي رایه ده. عبدالعلامه زرقاني دلته په دې رایه باندې، دا رایه هم ډېر خوند کوي کم فکر وي که نه، خو یوه خبر دې رایه کې سته، دا خبره صحیح ده طالبانو. دی وایي قرآن کې احتیاط ډېر پکار ده طالبانو. قرآن ته ځکه علماو دا یو رسم الخط تعین کړی چې بیا د زمانو په لحاظ باندې که هر چا ته اجازه ورکړل سي، بیل بیل خطونه ولیکل سي بیلو طرزونو باندې، بیا به اختلافونه درته پیدا سي. نو ښه خبر دا ده چې رسم الخط طالبانو دا یو رسم الخط انتخاب سي لکه اوس چې ده په ټوله دنیا کې دا ده. خو یو اعتراض دلته واردېږي طالبانو، ما نه خو د یاده ووته، خو خیر ده دا ځواني به زه در سره وکړمه طالبانو، بیا به زه یو درې څلور عکسونه واخلمه، زه به په خپل واټساپ کې نشر کړم، هغې کې تاسې ملګري یې هغه دې بیا نورو ملګرو ته ورولېږي. تاسې د کوفي خط باندې چې قرآن لیکل سوی ننني قرآن سره یې پرتله کوئ، ځکه اسمان فرق لري. نو ولې موږ تغییر کړی ده؟ موږ تغییر نه ده کړی طالبانو، دا ښایست راغلی ده. څوک راغلی؟ خط صحیح طالبانو که نه، نور هغه اصل یې هغه ده، باډۍ هم هغه ده، صرف داسې ښایست و جلا ورکړل سوې ده که نه. د ټکټر باډۍ د طالبانو څوک یې ښه جوړه کړي، څوک یې دغسې خرابه جوړه کړي. نو داسې دغه خط ته همدغه قرآن چې پې لیکل سوی دا ښایست ورکړل سوی، نور اصل کې هېڅ فرق نسته د دغه خط او د دې خط په مابین کې. بې زه هلته درته نشر کومه ویې ګورئ، بیا به یې نور ملګري نورو ته ورولېږئ. خو داسې نه چې تاسې ما ته شخصي کې را شروع سئ چې راویلېږه، دا خو بیا طالبانو ما به نه پتنګویه. زه بلخ ولایت ته تللی وم، د شپې د بلخ کې چې کوم زیارت د طالبانو دلته ورغلم. بیا دلته یو موزیم جوړ سوی ده، دې موزیم کې داسې ډېر قرآنونه ایښي ول یا داسې لیکل سوي ول چې هغه کوفي خط باندې قرآن لیکل سوی و. ما مې علماو ته وروښودل، هغه ترتیب باندې مې پوه کړ. دغه قرآنونه چې حضرت عثمان رضی الله عنه په کوفي خط باندې ولیکل، دا خطونه طالبانو نن شته که نشته ده؟
دغه خطونه حضرت عثمان رضی الله عنه ولیکل دغه مصحفونه او قرآنونه نن سته که نسته ده که نه بل اوس مې درته ویلي یا اوول یا پنځه نن په دنیا کې دا سته که نه الله دې طالبانو تاسې په حال باندې رحم وکړي تحقیق زده کوي طالبانو ډېرو شیانو کې به نه غلطېږئ کله کله دا اوس بعضې خلک د بعضې شیانو ګوره هغه قرآن چې عثمان صاحب لیکلی یا 15 دانې هغه قرآنونه نن په دنیا کې سته که نسته بعضو خلکو منسوب کړي دي چې څوک ده وایي سته خو دا صحیح نه ده طالبانو په مصر کې عثمان صاحب ته منسوب څو قرآن شریفونه ایښي دي چې خلک وایي دا قرآنونه د عثمان رضی الله عنه د زمانې اما چې خپل عثمان صاحب چې لیکل سوي 15 دانې چې اذربیجان و ارمینیې نه خبر ورته راغی هغه دي خو هغه صحیح نه دي طالبانو ولې نه دي ځکه طالبانو د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې نه نقط الاعجام و طالبانو نه نقط الشکل او په دې قرآنونو کې طالبانو اعشار هم سته او نقوش هم په قرآن کې سته ده نقطې هم سته ده پکې نو دا نه دي اوس خبر درته کوم کومه خبر چې زه اوس تاسې ته کوم طالبانو دا مو بیا نه ده اورېدلې زه به یې دا خبره ټوله درته خلاصه کړم بیا بیرته دغه ټکي ته به بیا راسم الله دې تاسې سترګې خلاصې کړي طالبانو ما کله کله خالص ځان مقلدین جوړوي چې هر چا څه درته ویلې منئ کتابونه وسپړیا مطالعې وکئ علم وګورئ پاڼې واړوئ تحقیقونه وکئ طالبانو یو ته نقط الاعجام وایي یو ته نقط الشکل وایي عربي خط د اسلام نه مخکې ټکي نه درلودل طالبانو ما اوس اراده وه چې زه موبایل ځان سره راوړم تاسو ته داسې یو خط ته روښیم چې بیا هم درښیم هغه تاسو ته چې کوم عکسونه زه اخلم هغه بیا تاسې وګورئ طالبانو ښه ما په مدینه منوره کې د احد په تنګي کې یو ویډیو هم کړې ده که تاسې کې چا لیدلي د اسلام نه مخکې د احد تنګي ته چې ننوځي دلته په تیږو لیکل سوي دي په ډبرو باندې د اسلام نه مخکې نه لیکل دي طالبانو خو هلته ټکي نه لري د ما د خبرې ته لږ ډېر متوجه سئ طالبانو ورونو یو ته نقط الاعجام وایي نقط الاعجام دې ته ویل کېږي د اعجام نقطې یو خو د اعجام هم ځکه ورته وایي د عجم نه راخیستل سوی ده د اسلام نه مخکې عربي له الف نه نیولې تریې پورې دا ټولو حروفو څوک نه درلودل ټکي نه درلودل ډېره نادره نه ده اوس د بي و د تی و د ثي په مابین کې فرق په چا کېږي هلته ټکي نه ول طالبان د جیم و د حي و د خي په چا کېږي د دال و د ذال د ری و د زی د طي و د ضي دا په چا کېږي قرآن کې نیمایي حروف طالبانو معجم حروف دي یعنی ټکي لري نیمایي مهمل حروف دي خو د اسلام نه مخکې طالبانو دا نقط الاعجام نه ول صحیح ده د رسول علیه السلام زمانه کې هم قرآن کې دا نه ول قرآن ټکي نه درلودل الحمدلله رب دا بې ټکی نه درلود عالمین یو نون ټکی نه درلود الرحمن نون ټکی نه درلود الرحمن الرحیم مالکی یو دا یې نه درلودل ټکي ټول قرآن ټکي نه درلودل کوم ټکي د اعجام ټکي د اعجام ټکي ځکه ورته وایي طالبانو دا د عجمو دپاره کېښودل سوي دي وروسته زمانه کې اوس سلسله درته وایم بیا د ما په خبر خو تاسې پوه شولئ که نه دې ته نقط چا وایي نقط الاعجام ورته وایي یو ته طالبانو نقط الشکل وایي نقط الشکل طالبانو دا فتحه زما کسره ته څه فکر کوي چې ټکي نه ول دا نقط الاعجام زما او فتحه خو بیخي نه وه
دا بیخي ونه طالبانو هلته. ښه نو څه وو؟ اول د فتحه زما کسره دا اصل کې څوک ول؟ دا ټکي ول، دا هم ټکي ول. دا فتحه داسې نیمایي الف غوندې، کسره نیمایي الف غوندې، زما وړکی واو غوندې. دا خو وروسته زمانه کې سوي دي. اصل کې فتحه کسره زما له اسلام نه مخکې دام نه ول چې دې ته نقط الشکل وایي. د قرآن د رسول الله زمانه کې د ابوبکر و د عمر و د عثمان و د علي رضی الله عنهم په زمانه کې هم نه ول. دا وروسته را پیدا سوي دي. زه به اوس خبر درته وکړم. اول طالبانو چې هغه را پیدا سو څه ورته وایي؟ نقط الشکل. اول نقط الشکل را پیدا سول، بیا نقط العجام وروسته په قرآن کې ښیمه. دا نقط العجام په قرآن کې نه ول، نه نقط الشکل قرآن کې ول، نه نقط العجام قرآن کې ول. له اسلام نه مخکې هم یو وخت کې نه ول. نقط الشکل خو له اسلام نه مخکې بیخي نه دي پیدا سوي، دا د مسلمانانو اختراع ده. نقط العجام له اسلام نه مخکې نه ول، خو یو زمانه کې وروسته بیا را پیدا سوي که نه، دې کې اختلاف شته. بیا زه خبر درته کوم طالبانو چې خبره درنه راباندې اوږده نه سي، زه به طالبانو تاسې ورې ښه پوه کړم، بیا به خبره سره کوو. سبب وضع العربیه، علم نحو څنګه پیدا سوه؟ خبر پوه سولئ؟ نحو څنګه پیدا سوله؟ طالبانو دته نقط الشکل وایي، فتحه زما کسره نقط الشکل. دغه نقط الشکل چې پیدا سول دا د اسلام نه مخکې نه ول. د رسول الله او د څلورو خلیفګانو زمانه کې هم نه ول. دا د معاویه رضی الله عنه زمانه وه. داسې چل وسو، معاویه رضی الله عنه زیاد ته خبر ورولېږ، وی زیاده ته داسې وکړه، عبیدالله ما ته راولېږه. عبیدالله بن زیاد د زیاد زوی و. دی چې ورته راولېږه راغی، چې خبرې کولې طالبانو خبرو کې لحن کو، غلطې ویلې د اعراب له لحاظه. خو هلته قرآن داسې لیکل سوی چې زور و زیر نه ورباندې. دا اوس چې قرآن نه زور و زیر لري کې موږ تاسې بې څه رقم ته ووایو که نه؟ دومره ګډ وډې ولا چې ووایو، ملیان خو به بیا هم یو څه ښه عوام بې څه رقم ته وایي. خو هلته خو لیکلی ده چې زور و زیر موږ صحیح وایو، هلته زور و زیر نه و لیکل سوی. نو زیاد هم عرب و، د عرب زوی عبیدالله قرآن غلط ویلی. معاویه رضی الله عنه دا زوی ورولېږه، وی د تا غوندې عرب سړي زوی قرآن غلط وایي. وی څه وکړم؟ نو زیاد یې لږ ملامت که، قرآن د دې زوی نه ده زده. نو د زیاد ابو اسود دوئلي ته خبر ورولېږ. دی تابعي تیر سوی طالبانو ابو اسود الدؤلي. ده ته ویلي وي ته دلته را سره وي غوښته، ورته ویلې چې دا یو قانون جوړ کړه د قرآن دپاره چې خلق قرآن صحیح وایي. ده ورته ویلې دا رسول الله او ابوبکر و عمر و عثمان و علي رضی الله عنهم نه یې ده کړی، زه هم نه کوم. څومره یې چې ورته ویلې وایي نیکو. نو بیرته چې په لاره تله د زیاد یو سړي ته ویلې وي ته په لاره کې دی چې په کومه لاره ځي ته هلته کښېنه، قرآن قصدن غلط ووایه. دی چې په لاره تله هلته یو سړی کښېناست، هغه ویلې ان الله بریء من المشرکین ورسوله. الله بیزاره ده له مشرکانو نه او له رسول نه بیزاره ده. ان الله بریء من المشرکین ورسوله، اصل کې داسې ده که نه؟ الله او رسول له مشرکانو بیزاره دي. خو د
ابو اسود علي چې دا واورېدله پوهې دا څومره لویه خطرناکه خبره ده بیرته راتاو سو چې بیرته راتاو سو ابو اسود علي زیات ته راغی او زیات ته ویلې الان عجبتو اوس زه د تا د خبرې اجابت کوم تا چې ما ته کم خبر کړې وه زه د قرآن دپاره نقط الاعجام او د یو قانون جوړوم ویزه صحیح ده خو یې ما ته درس نفره را پیدا که درس نفر یې ورته را پیدا کړل طالبانو ماهر طالبان یې پکې را پیدا کړل درس نفره چې راوستل نو ابو اسود علي له دې درسو نه امتحان واخیست 10 نفر یې تر لړې کړل 10 پاتې سول بیا په 10 کې امتحان واخیست په 10 کې 10 نور تر لړې کړل 10 پاتې سول په 10 کې امتحان تر واخیست په 10 کې چې کم ماهر سړی ووت یو نفر و دا 29 نفر یې ټول لرې کړل یو نفر پاتې سو قرآن ټول قرآن په تور خط لیکل سوی و او دلته دوات و مشوانۍ رنګ څه یې پکې دوات دا ایښې وه سور رنګ پکې و نو یو قرآن له ابو اسود علي سره و یو قرآن له هغه سره و له دې بل سړي سره نو ابو اسود علي ورته ویلې وایي چې ما کله تا ته سونډې بندې کړې ځم سو کنه عربي کې دې ته څه وایي چې سونډې باندې کې نو ته به داسې چلو کې د حرف ښي طرف ته به نقطه ورکې سره چې زه تاسې لږ پوی کم طالبانو دا نوم خو درته ښکاري المحکم دلته میم محکم کنه د میم ښي طرف ته دې طرف ته نقطه ورکه ټکی سور ټکی او چې مې درته سونډې خلاصې کړې نو فتحه ده که نه فتح خلاصولو ته وایي نو ته به د حرف چپ طرف ته څوک ورکې ټکی ورکې او چې سونډې مې درته ماتې کړې څه یې که نه داسې امالې شکل باندې کې نو لفظ باندې به درته ووایم حکایت یې لږ سخته که تاسې فکر ته پام یو که چا قرائت کړی کیدای سي وي کې اسانه نو بیا یې د حرف لاندې ټکی وک المحکمو المحکم ما په خبره به تاسې پوه سوي یئ پوه شولئ ټول قرآن طالبانو اعراب ورته وکړه خو اعراب فتحه زما کسره ول کې څوک ول ټکي ول تو شکل نقطې وې طالبانو